تازه او د پرمختګ خبر. د حیرتانو بندر په عوایدو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی دی. بلخ کې د حیرتانو سوداګریز بندر د اوسپنې پټلۍ له لارې په ورځني ډول د 10,000 ټنو توکو انتقالات ترسره کیږي. د یاد بندر د اوسپنې پټلۍ مسؤلین وایي د پخوا په پرتله سږکال د حیرتانو سوداګریز بندر په عوایدو کې نږدې 10 سلنه زیاتوالی راغلی او تیرو ته په کتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د انتقالاتو کچه هم 2 برابره لوړه شوې ده. په بلخ ولایت کې د حیرتانو بندر د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس محمد شفیق محمود وایي هره ورځ له منځني اسیا څخه د حیرتانو بندر له لارې بلخ ته تر 160 واګونونو پورې بېلابېل ډول توکي راځي او په خبره یې چې د راکړې ورکړې په برخه کې دا مهال هیڅ ډول خنډ موجود نه دی. ورته مهال یو شمېر سوداګر وایي د اوسپنې پټلۍ له لارې د توکو د انتقالاتو لپاره تر ټولو اسانه او کمه بیه تمامیږي. دوی زیاتوي تر پخوا یې له دې لارې د توکو د لیږد په برخه کې څه ناڅه ستونزې هوارې شوي خو په هغه کچه تر اوسه نه دي حل شوي چې دوی ترې تمه لري.